بادشاہ چو قرآن تلاوت کئی او دیزے کی ان خطو چه کل یوم هو فی شان ارا ورز دا اللہ پنیوی شان طول اشپت یرشو سپتا ورطونا لگے سہار دربار تا چراغے وزیران ناس کی ټول اخبل وزیر اعظم توئی چه واوڑی نور کار بطرغ ٹک نکوئی چه ترسو پوری دا قرآن دا دی آیات جواب ما تنی را کڑے ما بیگا پٹول اشپت یا را کڑی را اللہ وی چه آرہ ورز دا اللہ پیو نوی شان کینو آرہ ورز دا اللہ نوی شان سشے دی وزیر اعظم ته تبا جواب راکے وزیر اعظم نپی دا اغوی جی اشپا محلت ما تراکا چیز سوچو کم محلت تے وزیر اعظم اشپا محلت راکا کور تراغ سملست حضور کے خیال گئی جی کہ مولانا تپوس کے نو دا حضور وزیر اعظم اس مولانا بسنگا تپوس کو غلام ہو آراغ جسیب ولی خطت روتی ولی بادشاہ رانا یو مسئلے تپوس کرے دے زبی پوئے گمنا وی چه مسئلہ وی کل یوم هو فی شان سورت رحمان کی اللہ پاک ہوئی چارا ورز دا اللہ پر یو نوی شان دی جواب مالا نرازی نزو بادشاہ تا سبا سے جواب کو غلام ورطا سوئی غلام ورطا ہوئی چھے صاحب ما بوزا بادشاہ تا زبا دی جواب ورک زبا وزیر اعظم ہم زپی نپوگم تب سمجھا جواب ورکی ورطاوی چی جی دا قرآن چی دے دا غریبو پا میراث کے رسے دلے ویلے خدا سبال ازان سر راوست بادشاہ ورطیلا مسئلہ دے حل کرا ورطوی جی زما دا غلام با دا کل یوم هو فی شان جواب در کی بادشاہ مریان شو چی غلام بوس بادشاہ لا ورطل بچی آوایا کل یوم هو فی شان ارا ورز دا اللہ پر نوی شان کی نو ارا ورز دا اللہ نوی شان چشے غلام ورطرا پاسی دو دربار لگے دلے دے ورطوی جی ارا ورز دا اللہ نوی شان تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب اے بادشاہ ارز اللہ نے کار دادے چشپا پورس کے ننباسی و شورس پشپا کے شپوی پورس پر انباسی رانا جوڑے ورزوی شپا پر انباسی پیارا جوڑے یو کار ارا ورز دا اللہ نوے شاندار ارا ورز دویم نوے شان دا اللہ دا دے چی دے جوندینا مڑے پیدا کی او دا مڑینا جوندے پیدا کی بادشاہ ورطوی چی پا دی رنبے خبر خوپوشم چشپا پا ورس کی او ورس پشپا کی او دا جوندینا مڑے پیدا کی او دا مڑینا جوندے پیدا کی پا دی پوئی نشو ورطلے بادشاہ چرگا جوندے شے دے او آگئی تھی مڑا پیدا شے ورطلے بادشاہ قبل عالم چرگا جوندے شے دے آگئی تھی مڑا پیدا کی آگئی مر شے دے او بچے تھی جوندے رو دا چا کار دے بلنے کار دا اللہ روح ارا ورز دا دے چرگا جوندے شے دے اگئی تی مڑا پیدا کی
اگر مړ شه دی بچی تی ژوندی راوباسي دا هره ورځ دغه شان بادشاه دماغ کې گونج پیدا شو او خپل وزیر اعظم ته وکته ورته وی چې ته پې نه پوهېدې په دې وی نه جي وی ته د وزیر اعظم قابل نه یې چې ته په دې نه پوهېدې وباسه دا د وزارت جوبه دی او دې غلام ته یې واغوندوه وزیر اعظم هغه عبا وویسته او غلام ته یې واغوسته او ټول دربار ورته شاهي سلامي وکړه سلامي وشوه غلام وزیر اعظم راپاسید وی بادشاہ غوږ کېږده چې اوس په دې ټکي درته د الله یو نوی کار بل وښیم اوس ټول دربار ورته سرنګون شو ورته وی قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اے بادشاہ عزت ورکول والا خدای دے انسان ذلیل کون کے خدای دے امغا ورز دا لانورم نده پریوتے دا وزیر اعظم زی غلامم لو مغا ورز دا زی وزیر اعظم کرم و دا زما غلام کرم یو منک ندا اللہ را ورز بنوی نوی شان هر ورځ پرون ګوره څه شانو نن ګوره څه شان دی سبا به ګورې چې څه شان هر ورځ به نوي کرتوتونه داسې ګورې چې عقل به دې حیران شي د عقل رسایي به ورته بلکل نه دې وجې نه عزیزانو همیشه دپاره سوچ ګورئ د خدای په دین کې کوئ ہمیشہ دا پارا سوچ دا خدای پا دین کی کوئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث کی کوئی دا خدای پا قرآن کی کوئی ہمیشہ دا پارا سوچ